سلامونه. وو، ووهیا، ووهن. کوم یو، چرته او څنګه وکارو؟ دا د جرمنۍ ژبې سوالیه لغتونه یا وفغاګې دي چې د ځای او مکان په اړه پرې پوښتنې جوړیږي. د المانۍ ژبې د ګرامر یوې بلې لنډې ویډیو کې مو زه سمیع الله پام هرکلی کوم. د وفغاګې دغه کلمې لکه څنګه چې په لیکلو کې ورته دي همداسې معنا هم په لږ توپیر ده. وو د چرې معنا لري. په انګریزي کې ویر او په پارسو کې کجا معنا ورسره معادل ده. وهیا د دې کلمې لپاره له کومه یا له کوم ځایه معنا راویستلی شو. انګریزان ورته ویر فرام او همسایه ژبه پارسي کې از کجا بلل کیږي. او د ځای اړوند دریمه سوالیه کلمه د ووهن ده چې معنا یې چرته ده. که په انګلیسي کې ترجمه کړو ویر ټو ورسره برابره ده او په فارسي کې به ورسره د به کجا کلمه معنا کولی شو. د پښتونیزو لغتونو په اړه خو موږ لا له وړاندې یو بله ویډیو همدې چینل کې کړي، خو دا ځل فقط د همدغو دریو په اړه پاتې کیږو. بیلګې پرې جوړوو او ورته ځوابیه کلمې راغونډوو. پایل به له وو وکړو. وو معنا چیرې. هر کله چې په دغه پښتنیز لغت یا وفغاګې باندې پوښتنه وشي، یعنی وو بیستو، نو په دغه وخت کې ځینې اضافي حروف دي چې دغې ته لوکاله پریپوزیسیونن وایي. په دې باندې ځواب ورکول کیږي چې zum Beispiel پوښتنه وي چې وو بیستو، ته چرته یې؟ ستا ځواب که دا وي چې زه په کور کې یم، نو دې وخت کې د څوک اضافي حرف استعمالوي. که ته له یو چا سره یې، په دې وخت کې بای، او که ته په یو ځای، نو په دې وخت کې اوف، او که ته په یو ښار یا یو هیواد کې، نو دې وخت کې د ان اضافي حرف استعمالولی شي. ښه ده چې دا ټول له بیلګو سره شریک کړو. پوښتنه که داسې وي چې وو بیستو، ته چرته یې؟ نو ځواب داسې دی چې ich bin zu Hause. ich bin zu Hause. زه په کور کې یم. که بله پوښتنه وشي چې وو بیستو، ته چرته یې؟ ich bin bei meiner Oma. زه مې له نیا سره یم. ich bin bei meiner Oma. زه مې له نیا سره یم. که بیا پوښتنه وشي چې وو بیستو، ته چرته یې؟ ich bin auf dem Balkon. ich bin auf dem Balkon. زه په بالکون کې یم. که پوښتنه وشي چې وو بیستو، ته چرته یې؟ ته په ښار یا په یو هیواد کې، نو دې وخت کې د ان اضافي حرف استعمالولی شي. د بیلګې په ډول ich bin in München. ich bin in München. زه په مونشن یا مونیخ کې یم. او د دې درس دویم پښتنیز لغت د ووهیا دی. ووهیا له کومه یا له کوم ځایه. دلته هدف له منشا څخه یا منبع څخه دی. له کومه یا له کوم ځایه. هر کله چې په دغه پښتنیز لغت پوښتنه وشي، نو موږ ځواب کې دوه ډوله اضافي حروف استعمالوو چې یو فون دی او یو اوس دی. ځینې نور هم شته، خو دغه دوی مهم او په هر ځای کې کارېدونکي دي. ممکن هدف دا وي چې ووهیا له کومه یا له کوم ځایه. ښایي حتما دا پوښتنه نه وي د فون کلمه چې پکې کله استعمالیږي، خو د ووهیا کلمه چې کله استعمالیږي دا حتما پوښتنه ده. فرض که موږ د فون اضافي حرف استعمالو بیستو فون هیا. بیستو فون هیا. آیا ته له دې ځای څخه یې؟ بیستو فون هیا. او که چېرته د ووهیا پښتنیز لغت ځواب ته لټئ، نو په دې وخت کې اوس اضافي حرف داسې استعمالولی شي. فرض که ووهیا کومست دو، ته له کوم ځای؟ ځواب داسې دی چې ich komme aus Kabel. زه له کابل څخه یم. ich komme aus Nangarhar. ich komme aus Afghanistan. یا بر هر ایالت، ولایت یا هیواد چې ښایي. نو دا د ووهیا پښتنیز لغت د استعمال ځای و. او بل پښتنیز لغت د ووهن دی. ووهن معنا کوم چیرته یا کوم ځای ته یا په کوم طرف باندې. هر کله چې ته پوښتنه کوي د کوم طرف یا د کوم مسیر په اړه باندې یا د ریښتون په اړه باندې، نو دې وخت کې د ووهن کلمه استعمالولی شي. او کله چې
همدغه پوښتنه وکړي نو د نخ، څو او ان په اضافي حروفو سره ځواب ورکولی شي. کله چې ته یو هیواد ته ځې، هدف دا وي چې wohingehen تاسو چیرته ځئ، یعنی دلته د هدف ستا څخه د کوم هیواد یا همدارنګه د کوم ښار څخه وي، نو دې وخت کې د نخ کلمه استعمالولی شي. د بیلګې په ډول پوښتنه داسې ده چې wohingehen تاسو چیرته ځئ، ځواب په نخ باندې داسې دی Ich gehe nach Deutschland. Ich gehe nach Deutschland. زه د آلمان په طرف ځم یا آلمان ته ځم. او کله چې مونږ یو شخص ته ورځو، نو په دې وخت کې مونږ د څو اضافي حرف استعمالوو. د بیلګې په ډول Ich gehe zu meiner Oma. Ich gehe zu meiner Oma. زه مې د نیا په طرف ځم یا زه مې نیا ته ورځم. پوښتنه داسې وي چې wohingehen تاسو چیرته ځئ، نو ځواب داسې دی چې Ich gehe zu meiner Oma. زه مې د نیا په طرف ځم یا زه مې نیا ته ورځم. او که هدف دا وي چې ته د یو محوطې او داخل یو ځای ته ځې، نو په دې وخت کې ته پوښتنه کوي چې wohingehen تاسو چیرته ځئ، یعنی هدف دا دی چې کوم ځای داخل ته ځئ، د یو محوطې داخلېدو دغې ځای ته ځئ. نو په دې وخت کې د ان اضافي حرف استعمالیږي. د بیلګې په ډول Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. زه پارک ته ځم. نو په دې وخت کې د ان اضافي حرف کارول کیږي کله چې په یو محوطې داخل ته ورځي. ملګرو، دا د نن ورځې د دغو دریو پوښتنیزو لغتونو په اړه درس چې پای ته ورسېده. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، کومه غوښتنه او یا هم کوم انتقاد و نیوکه کولی شئ چې د هپي لایف یوټیوب چینل په صفحه یې مونږ ته کومنټ کړئ او تر څو مونږ هغې ته ځواب پیدا کړو. تر بیا ښه وخت او ښې چارې. له هپي لایف سره له ژونده خوند واخلئ.